الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خصني الله بكرامات أحدها إذا ذكر الله ذكرت معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زما معزز سامعین و حضرات ورنو، د معجزو هغه طویله سلسله د بیاناتو جاری وه. وسط کې تیر بیان د رب کائنات د نعمو یو عظیم نعمت په ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د هغې په شکرانه باندې شوی و. واپس هغه خپل سلسلې د بیاناتو د معجزاتو ته ځو. نو هغه معجزات په باب د تکثیر الطعام او په نزول د برکاتو کې څه بیانونه شوي وو. نننی بیان هم د رحمت للعالمین د معجزونه یو څو معجزې د بیان خلاصه ده چې لږ طعام الہ العالمین د دې مبارکو په لاسونو باندې دومره د برکت نه ډک که چې هغه د ډېرو خلکو دپاره کافي شو. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت ذکر کئی دا امام بحقی رحمہ اللہ دا مکتا چا دے دلری کی جیسا سمجھتا ہے دا سو کدے کہ
تا د دې میک اواز ته درته واور کړي هغه کم کا سکے نو د هجرت په وخت کې چې دای راغلل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سره د دای ملمستیاو شو نو هغه مبارک فرمایي چې ماده ته روټي تیار کړه قدر ما یکفیهما دومره وچې لبلاد د دوه نفرو کېدا فاتیتهما به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي 30 من اشراف الانصار حضرت ابو ایوب الانصاری ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آغا مبارک فرمائی چې ما دومره روټۍ کړي و چې له د دوه نفرو کېدا ما ته رسول الله مبارک فرمایل چې ستاسو د کلی د انصارو عزتمند او اشراف دیرش کسان را دننه دا دیرش کسان لا مومنین نو خو رسول الله مبارک دوی ته د خپل کمال او معجزه خودا چې ایمان راوړي ابو ایوب انصاری فرمایي فشق ذلك علی ما عندي شيء ازيده د رسول الله مبارک دا امر چې دیرش کسان راو غواړه په ما ډیر درن پریوته ځکه ما په کور کې نور سن لرل چې ما د دیرشو خلکو روټۍ پې کړي او ما وویل چې دا زما کور دی زه به وشرمېږم دا خو لږه روټۍ فکأني تثاقلت زه وې داسې سس شومه ځان مې درون که رسول الله مبارک بیا ونه وایي چې ورشه دیرشو ته آواز نو ځان مې غلیک محبوب فرمائے ذهب فادع لي 30 من اشراف الانصار ابا ایوب تا تخما ویل چې ورشنو دیرش کسان را دنکا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فدعوتم فجاؤ دیرش کسان اشراف د یهودیانو د انصارو می را دنکا رحمت عالم و تفرمائی اطعمو کی نئی منگسر روٹی اخرائیں آغا دیر شوالا کاسی تا گوری چی دا خود دو نفرو دا یو نفر روٹی دا دیرش نفر بدا سنگا خوریوس خوشرو یوکڑا فاکلوا حتی صدروا ثم شهدوا انه رسول الله ثم بایعوا اغا دیر شوال او دو رسول الله مبارک او حضرت صدیق اکبر ور سره دین دای ټول په دې باندې مالش خو دیر شوالو چې وکتل نو کاسه او مغه شان روټۍ نه ډک پرته ده شهدوا انه رسول الله پدې کمره کې د نن چغي والي اعلانونه وکړل چې یقینا تد الله رسول صلی الله علیه وسلم ثم بايعوا بیا روړند شو د رسول الله مبارک سره بیعت وکړل قبل ان يخرجوا ابو ایوب انصاری فرمای ز حیران مناستم ثم قال محبوب ما تفرمای اذهب فادع لي 60 من اشراف الانصار پاسی گش پیت کسان نور را دنکا روٹی دو نفر تشوی ابو ایوب انصاری فرمائی فوالله لانا بالستین احرد منی بالثلاثین قسم بالله پاغ دیر شبانی مزلکی دمر بخل نور آغل پش پیتو داغینم زیاد راغی ماوی دا خوش پیت دیو روٹی کم دا اسنو شرمیگم بس پاسی دم شپیت میں نور رادن نکڑا
فدعوتهم رادن مك دعوت می وتوک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربعوا چې کله غیر ادن نشون رسول الله مبارک وته فرمای تربعوا پلتی وای بعضی کتابونو دا لیکلي چې روټي په پلتی خوړلو مکروه ده او روټي ته بسړې تکیه نه کوي هغه تکیه متعلق شارحین لیکي چې تکیه بالغتم تکیه ویل کیږي او په عربی کې چې سړی پلتی وي او پوخ کینی او ادام اتکا ده وېده سي دیم روټي ته نه کینی ځکه وی بیا روټي ډیره خوړلې کیږي خو دې حدیث نه پته لګي چې رسول الله مبارک د خلکو طویل تربعوا پلتی وي د پلتی په شکل ورته کینی نو دوه تطبیق کې دیش ایو دا چې کومو کې دا پلتین منع راغلی یا د اتکان منع راغلی هغه منع دی کراهت تنزیهی شي او دا دی دلیل د جواز شي نو معنا دا شو چې مکروه ده خو خلاف اولاده مکروه تحریمین نه دا او دویم تطبیق دا سکیږي چې دا دغه خلکو ته خصوصیت شي کې دې شي دا دې د پاره ورته رسول الله مبارک ویلي چې په پلتۍ کې نه چې خړې رو خوري چې پته درته ولګي ځکه چې سړی په تشهود ناستي یا خاص حیات باندې ناس وي بیا خوراک لګ کوي فاکلوا حتى صدروا اغه ټول خوراکو کو ټول ماړ شو واپس وګرځیدل اغه شپې ته واړم چې وای شهید انه رسول الله گوايو کړه چې یقینا تد الله رسول صلی الله علیه وسلم وبايعوا قبل ان يخرجوا دوتون ولندې د رسول الله مبارک سبيعتنا وکړل نبی کسان شو ابو ایوب انصاری فرمایي ز حیران ولاړو منو ما ته محبوبه منو کفذهب فدع لي 90 من الانصار ورشه محله کې دیو ګرځيګ نوی کسان راغون کا نوی کسان نور را باندې راغون فلا انا احرد بال90 وال60 مني بال30 خاد مخکی لا انا بال60 احرد مني بال30 او دلته احرد بال90 وال60 مني بال30 ز په دوی باندې ډیر بخل میکاو د دوی نه په 30 باندې یعنی ما وی چې اوس نویو ته بدا څنګه رسی بیا هم د رسول الله مبارک امر دې لاړم دعوت می ورکا نوی والدن نراله حتا صدروا غیم مال شلم ثم شهدوا انه رسول الله اغه نوی کسانم گواہی ورکړه چې یقینا تد الله رسول وبايعوا بیعت ورسروکان ابو ایوب انصاری فرمایي هغه طعام چې ما صدیق اکبر رسول الله ته تیار کړو اکلا 180 رجلا كل من الانصار عدد 2 نفر روټي یوصل اتیا نفر تور سیدا او ټول په مالش دا د رسول الله مبارک په تکثیر د طعام کې معجزه وا چې د مبارک سره الله برکتونه نازلول کله د ګوتی باورلې کبه دعا وکړه کبه لاړې ورکه واچولې اشی به برکتیو حافظ ابو یعلا خپل سند سرا د حضرت جابر ابن عبد الله پر روایت سرا یو حدیث ذکر کړي چې رسول الله مبارک اقام ایاما لم يطعم طعاما سورزی مسلسل امتحان بو چې کور ته براغې نو دیوی بیبي په کوټه کې بم طعام نو حتى شق ذلك عليه چې سورزی تیر شنو دا لوګي ډیر وګد شو نو دې لوګي تنگ
فطاف في منازل ازواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا. د نهو بیبیانو په کوټو کې بیلا بیلو ګرځېده، لیکن یو بیبي کرم دومره روټۍ نه وه چې د خوړلې وې. د اوربشو روټۍ بغیر د انګولي کجوري هیڅ شی هم نه و. مبارک د کوره راووته، فاطمه بیبي فاطمې رضی الله عنها کره راغی. یا بنی هل عندك شیء آکله فإني جائع. ای زما لورې اوږی شوی یم، که څه درکوئ نو لږ څه راکه چې وخورم. بیبي فاطمه رضی الله عنها هغه د حضرت علي صاحب بیبي او خلفاو کې دی ډېر غریب. دې څلورو خلفاو کې حضرت علي صاحب ډېر مسکین دی. یو ځل وږی شو نو چې کور کې څه پیدا نه کړل نو ویې رالم رسول الله مبارک کره. وی چې د هغه مبارک د کورنۍ حال مې وکته نو هغلته هم څه نه و، نو بس هغه مې په ځان پوه نه که خو زه ترې ووتم. د یهودیانو یو یهودي و باغ و، د باغ نه یې دیوال تاو کړی و، یو سوری پکې و، دې کې مې ور وکت. وی ما ته یې وایي چې یا عربي ای بانډچي، که چېرته دا یو بوکه په یوه کجوره راوباسې خو راواوړه. ور واوښتم، د عربو کویان 200 ګزه جوړې وي. یوه بوکه مې راویسته، یوه کجوره یې راکړه، هغه مې د یو لاس کې ونیوه. بله بوکه مې راویسته، بله کجوره یې راکړه. خو چې 5-6 بوکې مې راویستې نو دا یو لاس مې د کجورو نه ډک شو. نو یې ما وی چې دا خو ډېر شی دی، ته پې مړېږې نو نور څه کوې. نو اوبه مې ترې راواخېستې او کجورې مې وخوړې، اوبه مې وڅښلې. بیا د رسول الله مبارک دربار ته رالم. بیبي فاطمه رضی الله عنها یو کرتې په لاس باندې د لاس میچنه تاو کړې وه، نو د لاس کې یې تڼاقې شوې وې. نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي چې دا غزاګانو کې وینځې نیول کېږي او غلامان نیول کېږي او رسول الله مبارک چاته وینځې ورکوي، چاته غلامان ورکوي. ته خو یې لوري، خو ته هم ورشه، ته ورته ووایې چې ما ته یا وینځه راکوي یا غلام راکوي چې دا میچنې دا وړه خو راته کوي. بیبي فاطمه چې راله نو رسول الله مبارک چېرته تللی و. نو بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها هغې ته ورله او ورته ویل چې رسول الله مبارک نشته دی، خو چې راشي ورته به ووایي چې په غنیمت کې غلامان او وینځې نیولې شوي دي او بیبي فاطمې دا لاس یې ورښکاره کړه نو تڼاق یو. نو وی رسول الله مبارک ته به زما د لاس تڼاقې یادې کړي چې د هغه لاس په میچنه تڼاقې شوی دی او یا وینځه یا غلام مونږ ته راکړه. نو رسول الله مبارک ناوخته کې راغی، ماخوستن کور ته راغی. اراده یې وه چې وده شي، ماخوستن مونږ شوی و. نو بیبي عایشه رضی الله عنها ورته وایي چې نن بیبي فاطمه راغلې وه او د لاس کې تڼاقې وي او وینځه یا غلام یې غوښته. مبارک د کټ نه بیرته پاسېد او ډایرکټ د فاطمې بیبي کره لاړه. نو هغه وایي زمونږ کوټو ته دروازې نه وي، پردې به وي او زه کټ کې حضرت علي صاحب هم پروت و، زه ما مونږ یو کمبل په ځان اچولی و، د هغه وخت شړۍ وه. چې رسول الله مبارک اجازت وغوښته نو مونږ زر راټوپ کړه چې مونږ پاسېږو. نو د مبارک راته اشاره وکړه او امر یې وکړه چې خوځېږئ به نه. نو د کټ د خپو د خوا نه بیا هم په دې کټ کې را کېناسته او خپې مونږ سره دې کمبل کې را دننه کړې او بیا یې تسلي راکړه چې تاسو وده کېږئ نو 10 کرته سبحان الله
درې دیرش کرته سبحان الله، درې دیرش کرته الحمدلله، څلور دیرش کرته الله اکبر وای. دا تاسو تدوین جو د غلامانو نه ډیر خري دا وظیفه کوي، مالی تنگدستی به در نخپله ختم شي او د آخرت په بشارتونو باندې خوشاله کړه، خو دنیوي غلام ورنه کوت. نو دی غریبانو ډیر زیات مساکینو. رسول الله مبارک فرمای زوګهم کسلری فاطمی بی ما تراکا هغه ورته وی لا والله بابي انت و امي، مور او پلار می در نظر شه، اسم نشتا. رسول الله مبارک دو صحابه او تداویل دي چې مور او پلار می در نظر شه. یوی حضرت سعد ته د احد میدان کې ویلیو او یوی زبیر بن عوام د ترور زویو هغه ته ویلیو. نو بعض شارحین وای چې یاره مور او پلار د چا نظارول دا بې ادبي د مور او پلار ده، نو دا دې نه کوي. او جمهور علما وای دا جایز ده، دا بې ادبي نه ده. په دې شارحینو کې یو شارح یو عبارت لیکلی و، ما وخت طالبانو ته هم ویل چې دا زما خوښ نه دی داسې. آیا دې ته اشاره کړې وه چې رسول الله مبارک خو چې مور او پلار قربان کړل نو د هغې د ایمان مسله ذکر کړې وه چې لکه دا بعضې خلک چې وایي چې هغوی ته ایمان نه دی نصیب شوی معاذ الله. نو ځکه یې دا مور او پلار ته قربان کړي دي. نو دې ځای کې چې دا بی فاطمه وایي چې لا والله بابي انت و امي، پلار یې ممدی دی او بیرته دمدنه قربانۍ، مور او پلار مې تا نظار شه. نو پلار خو یې دی و، نو څنګه یې تیزارولو؟ نو دا بې ادبیانې نه وي، دا الفاظ د ادب دي او د محبت دي او اظهار د مینې لپاره دا استعمالیږي. فلما خرج من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليها جارة الله برغيفين وقطعة لحمنا. خوچ رسول الله مبارک او گئے و نهار د بی فاطمی رضی اللہ عنہ د کور نووتا دی گاون کې چاکران څه خیرات او صدقه کړي و فاطمی بی بی کرای او چا غوخه او دو روټۍ راولېږلې. هغه هم د دوه درې ورځو وږې وه. فأخذته منها فوضعته في جفنة الله وغطت عليها. بی بی فاطمی رضی اللہ عنہ هغه روټۍ او هغه وچه غوښه راواخیسته، یو کاسه کې واچوله او سر یې ورته پټ. زړی ورته وشه چې ته موږې راځه کېنه دا وخوره. بیا ورته رسول الله مبارک رایاد شو، وی والله لأوثرن بهذا رسول الله على نفسي ومن عندي من عندي. قسم بالله ځان به وږې پرېږدم، حسنین به وږې پرېږدم، خدا به رسول الله ته لېږم. وكانوا جميعا محتاجين الى شبعة طعامنا. او دی وخت کې دوی هم نهرو یوې خېټې د پاره محتاج وو چې ځان یې مړ کړی. فبعثت حسنا او حسينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع اليها. راوی وی یا حسن و یا حسین، دی دواړو کې یو. مور بی بی فاطمه ورته وی لاړ شه رسول الله مبارک ته دعوت ورکا. فاطمه بی بی وی مات روټۍ کړې راشه. فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخباته لك. مور او پلار می در نظر شد الہ العالمین د خوانه روزی را تمیلو شو، خو ډیره پټه می در ته ساتلې ده.
محبوب وته فرمای حلمی یا بنیا یا بچونی را مختی کا فکشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحمنا یا خو دو روټي وچوین او چغه خوا او ما یې سر پټ کړو او چې سر یې کولو کا قدرتی روټي ورکه ما ته شوي دا پست شوي دا او پاسه د غوخینم ډکه دا ډکه کاسه دا فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله فلما نظرت إليها چې فاطمی بی بی دی ته وکتل نو پوه شو چې دا خو برکت من الله دی د الله نه برکتونه نازل شو فحمدت الله بی بی فرمای ما الحمد لله وإلى وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم فحمدت الله وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم او ما پر رسول الله مبارک درود وی قدمته الى رسول الله او دای رسول الله مبارک ته وړاندې کړه نو فلما رآه حمد الله رسول الله مبارک الحمد لله وی بیانو دی بیبی ته وی من اين لك هذا يا بني یا بچونی وسر عالم روټی نو نو دا د کم زین رااله نو بیبی ورته خسته جواب ورکړي د سینه وی گاونډی را لېګلې دا یا بتی هو من عند الله دا د الله د خوانه والا شوی د مونږ ته ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب او دا الله رب الجلال چې چاته خوښ شي به حساب روزيانه ورکړي نو رسول الله مبارک الحمدلله ویلا او به ویل الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة سيدة نساء بني اسرائيل اغازات لرسنا دا چې زما لوري په توکل او په عقیده کې د بیبي مریم رضی الله عنها سره مشابه کړه ځکه بیبي مریم چې وا زکریا علیہ السلام به کفالت کو نو کلما دخل عليها زكريا المحراب دروازه په زبان نه بند او عبادتګاه ود دي چې زکریا علیہ السلام بکله دی محراب ته وردن نشه نو په التبي وجد عندها رزقا قران کریم کې راځي التبا عجیب روزیان او فروټو نو ورته ویل ان لك هذا د کم زین راغلی قالت هو من عند الله غیب جواب ورکړه الله رب الجلال د خوان راغلی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب نو یاغه زکریا علیہ السلام تپوس کړو دا جواب ور کړو تا نه ما تپوس کو نو تام خسته جواب نو الله لره سنا چې زما لوري د مریم په شان پاقیده او په توکل برابر کړي فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم الى علینا محبوب سو کولګه چې علی صاحب ته आवाज کین ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته جميعا حتى شبعوا بیا فاطمی بی بی حسنین و حضرت علی سے رسول الله مبارک نه بی بیان د نبی علیہ السلام او نږدې رشتہ دار چې سو کو دا ټول راوغختل او ټول هغه روټۍ ته کې ناستل ټول په ماړش او کاسب یم ډکا و پاتې و وبقيت الجفنه كما هي دا کاسه هغه شان ډکا و لکه چې مخ کې څنګه ډکا و فاوسعت بقيه على جميع جيرانها وجعل الله فيها بركه وخيرا كثيرا نو د فاطمی بیبي چې څومره گاونډیانو هغه ټولو گاونډیانو باندې د دغه روټۍ نه او د غوښینه اسی تقسیم کړي او غټولو ته خدای تعالی دا ورسول دارنګي امام احمد رحمه الله په مسند کې د تکثیر الطعام د معجزې متعلق په خپل سند سره د سمره ابن جندب رضی الله عنه پر روایت حدیث ذکر کړي
قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بقصعة فيها سريد اوتیا محبوب ته چا یو کاسه راوړه چې هغې کې ماته کړې روټۍ و. قال فأكل وأكل القوم محبوب مخوړه او قوم صحابه مخوړه. فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه. د سحر نه په خلق شروع یو ډله پکې ناستا هغې به روټۍ خوړه، هغه ډله بتله بله ډله به رادننه کېده. د سحر نه شروع تر د غرمې د مانځه پورې دا دسترخوان جاري و او ډلې ډلې به راتلي و، په دغه ځای به کېناستل، روټۍ به یې خوړه و، هغه به بیا پاڅېدل. قال فقال له رجل هل كانت تمد بطعام. سمرة بن جندب ته یو ملګري شاګرد وویل چې ولې کاسه یې ووه نو بیا به نوره ښوروا او روټۍ پکې اچول کېده. قالت اما من الارض فلا. د ځمکې د خلکو نه خو پکې چا نه اچوله. د یوه کاسه پرته وه او ډلې به کېناستې، مړېدل به پاڅېدل، بله ډله به راتله. الا ان تکونه کانت تمد من السماء. البته د اسمان نه به پکې اچول کېده، خو د ځمکې د خلکو نه چا پکې څه نه اچول. دا معجزه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تکثیر د طعام دارنګ حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ پلار چې عبدالله سے په احد کې شهید شوی، په هغه باندې ډېر قرضونه پاتې وو. نو یوه ورځ دی راغی مسجد نبوي ته او ډېر غمګین او خفه و. نو رسول الله مبارک به نازه و، ځکه چې زلمی پاتې شه، ځوان هلکو ځوانو او پلار شهید شه، 9 خورګانې پاتې وي. مبارک د سره ډېر مزاح بم کو. یوې غزوه کې را روان دي او ډېر کوشش کوي چې دا اوښ تیز کړي او مخکې او زر مدینې ته ورسي. نو هغه اوښ یې بیا مزل نشو کول. یو ټیم کې دا اوښ مزل نه کوي، د شاخوا نه ګورم چې چا دا اوښ ووالو، خو داسې تیز شو چې ومې کتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو اوښ هم پسې بیا نه را رسېد. نو یې ما ته وویل جابر صاحب ولې دومره جلدي کې؟ ما وی یا رسول الله ما خو اوس واده کړی دی، او چې واده مې وکړه څنګه او تاسو جهاد ته بوتلم، جهاد ته لاړم، نو ځکه ورخطا یم. نو رسول الله مبارک ور سره مزاح کوي، خوشطبي کوي. وی ځوانه جنۍ دې کړې ده که زړه دې کړې، یعنې کونډه دې کړې. عربو کې کونډې هم ډېرې خلکو په نکاح کولي. هغه ورته وی یا رسول الله ما خو کونډه کړې ده. مبارک ورته فرمایي دا دې ولې داسې کړي؟ ډېر عجیب الفاظ وایي، د منبر د بیانولو نه دي، درس کې طالبانو ته موږ وایو، حدیث کې راځي. نو هغې خوشطبي هغه سره کړې ده، خو بیا هغه ډېر هوښیار دی. هغه ورته وی یا رسول الله زما 9 خورګانې پیغلې کور کې پاتې وي، او که ما داسې ځوانه جنۍ بله کور ته راوستې وې، زما د خویندو ساتنه به چا کولی؟ نو دا کونډه مې ځکه واده کړه چې دا مشره وي، نو زما دا خویندې به کنټرولي ورسره. نو رسول الله مبارک خوشحالېږي د په دې سوچ باندې چې ځوان دی خو ښایسته سوچ یې کړی دی. رښتیا هم ځوانه ښځه خو خپله په کور کې یوه بله زړه غواړي چې هغه کنټرول کړي. نو دا حضرت جابر صاحب باندې قرضونه او قرضداران ټولو دا سترګې وې چې ځه باغونه د کجورو پاخه دي، او دې ټیم کې چې کله کجوري وشکئ بهتر هغې میدان ته وایي چې هغې کې د کجورو ډېري جوړی. نو دلته به قرضداران راتلل. نو مبارک ډېر خفه و، مسجد ته راغی جابر صاحب. نو رسول الله مبارک ورته ویل ولې دومره خفه یې؟ وی کجوري مشلولې دي او بیا در کې مچولې دي، او چې دا کال ټولې کجوري مزه
قرضدارو ته ورکم او را روان کال ټولې کجورې م قرضدارو ته ورکم نو ګمان مې نه راځي چې قرض خلاص شي دومره قرض راته پلار پرېښی دی او هغه داسې بد اخلاقه کسان هم پکې دي چې د هغې د فحش او د کنځلو د بدو ردو نه هم خفه یم چې دا اوس ورم کم پکې ټول نه خلاصېږي بیا بلا خبرې م راته کوي رسول الله مبارک ورته فرمایي لاړ شه او په دې میدان کې د کجورو دا ډیری جوړ کا مختلف روایات دي یو کې 14 ډیری راځي څوک شپږ یادې ډیری جوړ کا نو چې کله مبارک راغې قرضداران هم راورسېدل خدا قرضداران دته غصه دي چې دا رسول الله مبارک دی ولې راغوښتی دی نو هغه دا ټول ډیری پرېښودل یو ډیری ته ورغې د هغې نه داسې ګرد تاو شو او د پاسه کېناسته او جابر صاحب ته وی ورشه قرضدار دی اوس راوغواړه او دغه زه چې په کوم ځای ناست یم د دې نه ورکوه ورته حضرت جابر قسم او تاکید سره وی چې هغه باقي ډیری م روغ پاتې شو دغه یو ډیری چې دی دغه یو ډیری کې هم څه کجوري پاتې وي او هغه ټول قرضداران خدای تعالی خلاص کړل نو دا هم د رسول الله مبارک هغه معجزه ده د جابر صاحب دا قرضونه چې خدای تعالی په خلاص کړي دي یا د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې څومره هغه مکاتبت هغه عقد کې دا غنه سر زر غختلې شي او په یو اگې سره کې دي شي بل هفته کې هغه واقعا بیان شي نو هغه رسول الله مبارک یو اگې ورکړي واغې عقل نه منل چې هغه عمره چې په د باندې قرضه واخلاص شي ورشه دا وتله چې وې تل لاغه یو د اگې عمره سر زر دا ټول قرض خدای تعالی په باندې پوره کو خلاصې کې دا د تکثیر د طعام متعلق رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معجزات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل